تازه خبر افغان ملي لوبډله به چرته سي راشد نبی او مجيب صدران ولې ورسره نشته دغه ویډیو را سره تر پای وګورئ په ډېر سبب پوښ ګرانو مینوالو السلام علیکم افغان ملي لوبډله براتلونکي ونی د مهارت لوړولو تکړښت او فزیکی جوړښت یعنی فټنس په مخه د متحده عربي اماراتو دوبۍ ښار ته سفر وکړي او په دغه هیواد کې به د 2 اونیو لپاره روزنیز تمریناتي کیمپ ترسره کړي چې په لړ کې به د لوبغاړو پر تخنیکي اړخونو غوره توپوهنه او چټکه توپاچونه ډیر کار وشي په دغه ورځنیز کیمپ کې به د ملي لوبډلې 19 لوبغاړي ګډون ولري چې د متحده عربي اماراتو د کرکټ په نړیواله اکیډمي جی سی ای کې به د 2 اونیو لپاره تمرینات ترسره کړي د متحده عربي اماراتو د دغه ورځنیز کیمپ په نوم لړ کې اصغر افغان رحمت شاه حضرت الله زازی رحمان الله ګربز نوین الحق سمیع الله شنواری عثمان غنی نجیب ترکی نجات مسعود فرید ملک درویش رسولی میرویس اشرف گلبدین نائب یمین احمدزی نجیب الله زدران کریم جنت شاپور زدران عظمت الله عمرزی او سلیم صافی شامل دي د یادولو ده چې د ملي لوبغاړو یا د 19 کسیزه لوبډله به د مشر روزنکي لانس کلوزنر تر مشرۍ لاندې د روانې جنوري میاشتې په 12 نیټه متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي او له شاوخوا 2 اونیو تمریناتي کیمپ ترسره کولو وروسته به د همدې میاشتې په 25 نیټه بیرته هیواد ته راستانه شي د یادونې وړ ده چې دوی سره به محمد نبی راشد خان او مجيب الرحمن نوي ځکه چې هغوی په بهرني لګونو کې مصرف دي نو ډیره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مرا سره ولیدله تر بیا او بل ویډیو د الله پامان